زما د خوږ اسلام عزتمندو مشرانو کشرانو دوستانو ورونو، نن جمعه ته مختصر د دې قربانۍ تاریخ بیانوم چې دا قرباني مونږ او تاسو کوو، دا ولې کوو. قرباني ورونو ډیر یو ښکلی او مزیدار عبادت دی، او مزیدار اندازې تاسو د دې نه ولګوئ چې دا نوم ولا الله رب العالمین څومره خشته او مزیدار ایښی دی. قرباني د څه نه دی؟ د قرب نه دی. او قرب په عربی کې په اردو کې موږ په پښتو کې څه ته وایي؟ نزدېکت ته. نزدېکت ته. نو دا قرباني هغه عبادت دی چې په دې عبادت باندې مسلمان الله رب العالمین ته، د الله رسول ته، دین ته، اسلام ته او جنت ته په انسان نږدې کیږي، خو چې په اخلاص باندې وشي فایده ډېره زیاته ده. دا قرباني چې دا موږ او تاسو کوو، دا خو په خپل ځای یو لوی شان او مقام لري، خو دا یاد ساتئ چې دا قرباني یوازې زموږ په دې امت باندې واجب او لازم نه ده، دا چې څومره مخکې امتونه تیر شوي دي په هغوی هم قرباني وه. ولکل جعلنا امة نه ولکل امة جعلنا منسکا لیذکر اسم الله علی ما رزقهم من بهیمة الانعام. الله په هر امت باندې دا لازمه کړې وه او د هغې مختلف احکاماتو. تیمورجانه د ټولو نه لومبۍ قرباني چې د هغې په قرآن عظیم الشان کې ذکر دی باقاعده شوې ده، او هغه قرباني چا کړې وه؟ هغه د آدم علیه السلام یو دوه زامنو، یو قابیل او بل حابیل. او د دقې قربانۍ ذکر الله رب العالمین په قرآن کې فاروق جانه ویښ اوسه په شپږمه سپاره کې الله کړی دی. یو مسله راله، خیر هغه زه نه بیانوم، وخت هم نشته، خو د آدم علیه السلام د یو دوو زامنو ترمنځ یو فیصله راله. بابا ته پیش کړه آدم علیه السلام ته. آدم علیه السلام ورته یې داسې چل وکړئ چې تاسو قرباني وکړئ، او د چا قرباني چې د الله په جناب کې قبول او منظوره شوه، فیصله به د هغه په حق کې. قرآن شریف راواړوئ، شپږمه سپاره راواړوئ، سورت مایده راواړوئ، غونډه رکو ده د دقې متعلقه. فاروق جانه وایه واتلو علیهم نبأ ابنی آدم بالحق. واقعا الله باید اذ قربا قربانا، الله ورته قرباني وکړي. اوس چې چا قرباني منظوره شوه، د هغه په حق کې به فیصله کوي. فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر. د یو کس الله د حابیل قرباني قبول شوه او قابیل قرباني الله مردوده کړه. فیصله څنګه وه؟ وهاب ګل حاجي صاحب داسې چلو شو چې آدم علیه السلام شریعت کله شروع شو، نو انسانیت انسانان کمو، نو د څه وخته پورې الله دا جایز کړې وه. دا په حدیثو کې هم دی او د قرآن په نصوصو کې هم دا خبره راغلې ده چې د رور او د خور نکاح الله جایز کړه. نو د آدم علیه السلام بچیو شو، د یو قابیل نوم او د بل حابیل. نو د آدم علیه السلام په شریعت کې به دا و چې کم بچی به وشو په خپل وخت، دا نه چې بعضې خطبانو او د بعضې خطیبانو نه موږ اورېدلي دي. دا خبره خو د کول هم نه ده تیمورجانه، خو زه به یې کوو. وایي دوه بچي به یې سار کېدل او دوه ماښام. دا ګورې غلطه ده، ده ونه وایه. ګورې دا انتهایي غلطه خبره ده. نه، په خپل وخت باندې څنګه د انسانیت هغه وخت دی، 7 میاشتې، 8 میاشتې، 6 میاشتې، 9 میاشتې، 10 میاشتې پس به بچي کېدل. خو دومره ده چې الله رب العالمین د نسل انسانیت د زیاتوالي دپاره دوه بچي به کېدل. نو قابیل او خور یې وشو، په بل کال باندې حابیل او خور یې وشو. د الله شان ته ګوره تیمورجانه چې د قابیل سره کومه خور پیدا شو، هغه ډېره خشته او مزیداره وه، او د حابیل سره چې کومه خور پیدا شو هغه هغسې ډولۍ نه وه. شریعت دا و چې د قابیل سره کومه خور ده نو هغه به حابیل ته واده کېږي، او د حابیل سره کومه خور هغه به قابیل ته واده کېږي. فیصله راله آدم علیه السلام ته.
قابیل وی نه ما سره چې کومه دا خپله خور شوې ده زه به هم دې څه دا ښکلې ده. آدم علیه السلام ورته دا مه کوه. هغه نه منه ښځه الله داسې چلو کوي الله وایي چې زه دواړه قرباني وکړې. دې پورې درته خبره کوم د چا قرباني چې الله قبوله کړه فیصله به د هغه په حق کړي. قرآن شریف راواړوئ تاسو ته مه وي په شپږمه سپاره کې الله وایي وتلو علیهم ای د دواړو جهانو سرداره بیان که په دوی باندې یو واقعه د چا وتلو علیهم نبأ ابنه د هغې دوو زامنو آدم علیه السلام اذ قربا قربانا چې هغوی قرباني وکړه نو فتقبل من احدهما د یو کس قرباني الله قبوله کړه او د هغه بل قبوله نه شوه. داسې چلو شو پخوانۍ قربانۍ به داسې وي چې آدم علیه السلام ورته وي قرباني وکړه نو قرباني څه وه د ټولو نه اعلی شیز به دې راواغېشت او په میدان باندې به دې کېښوده نو که د بره نه به اور راغی او هغه سیز به یې وخوړه یعنې ختم به یې نو قرباني به قبوله شوه. دوانو ته ووي حابیل خشتا مزیدار اعلی قسم غله راواغېشته او هغه یې کېښوده او قابیل لکه زمونږ به دغه ووایو کمزور شان شیز راواغېشته غنم. پس الله رب العالمین د بره نه اور راوسته دا په قرآن شریف کې دي قرباني چې به خلک قبلېده څلورمه سپاره راواړوه نو فتأکلوه النار کوم ځای دی ته مودې فتأکلوه النار قرباني به اور وخوړه په څلورمه سپاره کې دي که نه یار فتأکلوه النار قرباني به اور وخوړه بس دا به قبوله وه. د قابیل قرباني اور ونه خوړه او د حابیل هغه وخوړه د حابیل هغه الله منظوره کړه خو بهر کې هغوی د هغې قابیل د هغې فیصلې نه بغاوت وکړه او دا خپل ورور یې شهید کړه هغه یې ووجنه دا په قرآن شریف کې دي. زما د خبرې اسد جانه مقصد دا دی چې دا قرباني د آدم علیه السلام نه را روانه وه او مختلفو اوقاتو کې مختلفې قربانۍ شوي دي. وخت کم دی زه راته هغه مطلبي او مقصدي خبره دا کوم چې په موږ او تاسو الله قرباني هغه لازمه کړه چې کم مالداران دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم نه تپوس شو وی صحابه وی ما هذه الاضاحی یا رسول الله وی دا قربانی څه شی دی نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وتوی وی سنت ابیکم ابراهیم دا ستاسو د بابا د ابراهیم علیه السلام طریقه ده. نو بیا هغوی تپوس زمونږ دپاره په کې څه دي د هغې متعلق ما په تېره جمعه باندې خبره کړې وه. نو دا قربانی د ابراهیم علیه السلام هغه طریقه او هغه سنت دی چې په امت محمدیه باندې الله رب العالمین لازم کړی ده. ابراهیم علیه السلام څنګه قربانی کړې وه نو دې ته معمولي شان لږ شان غوږ کېدی بس دقه خبر راته کوم بیا د قربانۍ څه بعضې مسایل یې درته بیانوم. ابراهیم علیه السلام د الله رب العالمین په پیغمبرانو کې پیغمبران ټول ډېر لوی مقام لري او ډېره لویه مرتبه لري خو په پیغمبرانو کې ډېر لوی شان لري او د روایاتو مطابق اولو العزم پیغمبرانو کې حضرت ابراهیم علیه السلام دی. او بلکې زه به دا خبره وکړم چې د علماو د تفسیر او د روایاتو نه دا خبره ثابتیږي چې د تمام انبیاو سردار هغه جناب محمد رسول الله دی. دا حدیثو کې دی انا سید ولد آدم ټولو پیغمبرانو کې د ټولو نه اوچت مقام والا پیغمبر محمد رسول الله دی. خو یاد ورپسې دا ساتئ چې په دویم نمبر د پیغمبرۍ درجه ده په پیغمبرانو کې نو هغه د حضرت ابراهیم علیه السلام ده. ته به وایې دا ولې نو بس دا الله ورکړې ده خو ابراهیم علیه السلام ډېرې زیاتې سختې تېرې کړې دي ډېر سخت امتحانات ترې راغلي دي. تیمور جانه دا زه نه یم دا الله وایي الله وایي چې د ابراهیم علیه السلام امتحانات ډېر سخت وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ یو نا دو نا درې نا څلور نا سار میں عبداللہ جی سے کتاب کتو نو عبداللہ ابن عباس روایت تے چې د امتحانات انتها ده خو ډېر سخت امتحانات چې هغه د قرآن او د حدیث ته ثابت دي نو دا ډېر امتحانات بیا په دیرشو امتحاناتو کې د ټولو نه عظیم څلور سخت امتحاناتو چې دا په ابراهیم علیه السلام رالل خو الله رب العالمین ابراهیم علیه السلام داسې کامیاب کو داسې سربالا کو
چې د هغې کامیابۍ او د سربراهۍ او د سرباوالي الله وله انعام ورکړی دی او درې څلورو ځایونو کې داسې عظیم خطاب چې په خدای یقین وکړه چې انسان او مسلمان وپسخیږي دغه انعاماتو ته. یو ځای کې الله رب العالمین وایي انی جاعلک للناس اماما، ته ما د ټولې دنیا پیشوا وګرځولې. الله اکبر، ته ما د ټولې دنیا پیشوا وګرځولې. بل ځای کې الله وایي ان ابراهیم کان امة قانتا لله حنیفا ولم یکن شاکرا لانعمه اجتباه وهداه الى صراط مستقیم. ډېر لوی انعام دی. وهاب ګل حاجي صاحب زما په دې زړه کې چې ابراهیم علیه السلام له دا دریم نمبر انعام ورکړی دنیا ورته پسخېږي او هغه څه شی دی؟ هغه 5مه سپاره دغه فاروق جان راواړوه نو په 5مه سپاره کې الله وی واتخذ الله ابراهیم خلیلا. خلیل څه ته وایي؟ خلیل جان واوره، خلیل هغه انسان ته وایي، هغه انسان ته او هغه هستۍ ته وایي. دا الله وله دا خطاب ورکړی دی. ګورې واتخذ الله، الله وی ګورې دا ما ابراهیم خلیل، ابراهیم خلیل جوړ کړ. خلیل څه ته وایي؟ خلیل زموږ په دې عربی په کتابونو کې هغې هستۍ ته وایي چې دا هغه په زړه کې سیوا د الله نه بله مینه نه وي. دې ته وایي خلیل، چې د هغه په زړه کې سیوا د الله نه بله مینه نه وي. او دا د خلیلتوب دا تمغه دا لقب ابراهیم علیه السلام قسم په خدای په نزد د قرآن ثابت کړی دی چې د ابراهیم علیه السلام په زړه کې د الله نه علاوه بلې مینه د سره ونه. داسې مینه او محبت یو. نو الله وی ما ازمایلی و، ما امتحانونو کې راوستو. تیمور جانه دا امتحان منګه ولې الو؟ دا امتحان منګ د دنیا په دې دستور کې د دې دپاره الو چې یاره د دې سړي هغه قابلیت ګورو. تاسو ګورئ امتحان الي نو امتحان کې وګوري قابلیت وګوري چې دی دومره قابل دی، دومره قابل دی، دومره قابل دی. دا تاسو موږ ګورو دا امتحان ودالو نو د پکې دومره نمبر یې واغېستی او د دومره واغېستی او د دومره واغېستی. الله رب العالمین وایي ما د ابراهیم علیه السلام امتحانات اخیستي دي. دلته یو خبره ستاسو ذهن ته کومه او بس زم بد دقه یو خبره چې تاسو د زړه کې یو څه بس دا د ابراهیم علیه السلام دپاره ډېره ده. نو امتحان چې موږ د چا الو نو د هغه قابلیت ګورو، دغه قابلیت ګورو. نو ولې الله چې وی چې ما د ابراهیم علیه السلام امتحانات اخیستي دي نو ولې الله ته پته نه و چې د ابراهیم علیه السلام د قابلیت ته پته نه و؟ وایه پته ورته وه. نو بیا ولې امتحان اخیستی دی؟ نو د دې برته زه یو د مینې او د یو محبت نه یو ډک مثال پیش کړم نو ستا په ذهن کې به په خپله راشي. ګوره داسې چلي وهاب ګل حاجي صاحب چې موږ بعضې وخت د یو سړي بچي وي او د بچي سره د خواري کړې وي، چې خواري یې کړې وي هغه قابل وي. نو بعضې وخت دا پلار د دې بچي د دې قابلیت د ښولو دپاره چېره دا خلک ومني چې او زما دا بچی قابل دی، نو بعضې وخت یې د خلکو مخ کې کښېنئ او ورته وایي استاد جي ته زما د دې بچي نه تپوس وکړه که نه، ته زما د دې بچي نه تپوس وکړه. اوس د دې پلار دا مقصد نه وي چې دا بچي وشرموي، بلکې د دې پلار دا مقصد وي چې د دې بچي تربیت ښکاره شي، مقام ښکاره شي. د یو 4 شپږ ورځې یا یو 10 ورځې وشوې اسد جانه دلته زموږ په جومات کې یو ملګری نوم یې نالم یو بچی یې راوسته او بچی یې د څومره وخت و؟ د 5 کالو یا د 6 کالو. ما ته وی قاري صاحب دنه یو تپوس وکړه. اوس د 5 کالو ویم څه تپوس دې وکړم؟ وی دې بچي نه یو تپوس امتحان ته واله. نو ما یې څه امتحان ته والم؟ وی د ده نه دا امتحان واله چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم شجره نسب ته ووایه. تاسو د الله په ذات یقین وکئ، په منبر ناستئ، په اودس کې بلکې غسل مې کړی دی، زما د الله په ذات باندې قسمي هغه بچی چې یا د 5 کالو دی یا د 6 کالو دی د رسول الله مبارک نسب یې شروع کو په آدم علیه السلام یې
زما په دې زړه کې راښکلې مې کړه. بخاري کې چې کوم شپږ شویشت دي هغه خو یې راته بیان کړل، خو چې کوم زمونږ د هغې مولانا مطابق دي هغې راته ټول چې هغه تقریبا څومره دي 95 نومونه دي. دا د شروع کو ما دا موبایل روغ کیو او ته په خدای یقین وکړه چې د رسول الله نه شروع کړه او په آدم علیه السلام یې ودرو. نو اوس دا امتحان چې ته ماته دغه که نو ماته یې دې کړه چې د دغه قابلیت یې ماته ښه. الله رب العالمین چې د ابراهیم علیه السلام وایي چې ماته امتحانات اخیستي دي، دی د دې دپاره خو چې دې دنیا ته وښیي چې ابراهیم علیه السلام د دې مقام سړی دی، د دې مرتبې سړی دی. نو ځکه یې دا امتحانات دا ازمایښونه د دنیا ته خول چې ما خلیل ګرځولی دی. خلیل معنا باندې اسد جانه پېښ شو که نه چې په دې زړه کې د هغه نه علاوه د چا مینه نه وي، دې ته وایي خلیل. نو که ما دا خلیل الله ګرځولی دی، دا ما هسې په دې نه چې بستره کې پروت و. سخت امتحانات 13 امتحانات عبدالله ابن عباس سر می تفسیر کته وي دا پې راغلي دي، خو په هغې 13 کې راته د وخت د کمي د وجې یو 4 سخت امتحانات ښیم، سخت امتحانات. او دا صرف زمونږ د خولې خبرې دي، دا چې په تا راشي بیا به راته پته ولګي. د ټولو نه لومبې امتحان خو په خلیل الله دا او دا 4 واړه په قرآن کې موجود دي. لومبې امتحان دا و، ما ته وګورئ چې سترګې وغړولې نو د داسې باچا سره او د داسې سربراه سره مقابله راله اسد جانه چې د هغه نوم و نمرود. او نمرود رامي خو به ته پېژنې، خو یو خبره یې راته دا کومه چې په دې ټوله دنیا باندې په ټوله دنیا 4 باچاهانو حکومت کړی دی، یوازې په پاکستان نه، په ټول آل دی ورلډ چې ورته تاسو وایي په ټوله دنیا 4 باچاهانو حکومت کړی دی. 2 مسلمانان دي او 2 کافران دي. په مسلمانانو کې یو قرآن شریف کې د هغه بیان دی ذوالقرنین ورته وایي ویسألونک عن ذا القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا. قرآن شریف کې دی په ټوله دنیا حکومت کړی دی. او دویم نمبر چې په ټوله دنیا حکومت کړی دی هغه مسلمانانو کې حضرت سلیمان علیه السلام. ولا هغه په دنیا نه، هغه په میږو هم کړی دی، هغه خو په مارغانو هم کړی دی، هغه په زمرو هم کړی دی، هغه په پیشوګانو هم کړی دی، هغه په هدهد باندې هم کړی دی. حیوانات هغه کو درندی دي، چرندی دي، پرندی دي، پیریان دي، دیوان دي، ټول قرآن کې ذکر دي. نو یو حضرت سلیمان علیه السلام او یو ذوالقرنین. او په کافرانو کې وهاب ګل حاجي صاحب یو بخت نصر په ټوله دنیا حکومت کړی دی، او یو نمرود د په ټوله دنیا حکومت کړی. نو د ابراهیم علیه السلام مقابله چې راله صرف یو کس په دنیا کې صرف 3 مسلمانان، یو ابراهیم علیه السلام، یو د ابراهیم علیه السلام بیبي د سارا او یو یرواره د حضرت لوط علیه السلام. په دنیا کې صرف 3 مسلمانان دی او د ټولي دنیا د باچا سره مقابله راله او ټوله مقابله په قرآن کې ذکر ده. د وخت د کمی د وجې نه ته اوس زه وایم نه، یعنې الحمد نه راواله تر ورناسه پورې تقریبا په یو کم 40 ځایونو کې د ابراهیم علیه السلام بیان دی چې پکې دقې نمرود سره برابر مقابله ده هغه کړې ده. قرآن شریف کې ټولو کې ذکر ده. وإذ قال ابراهیم څنګه د لومبۍ سپاره کې دا 3مه سپاره کې چې رب ارني حاج ابراهیم فی ربی ان آتاه الله الملک اذ قال ابراهیم الذی یحیی. نو د دې نمرود سره مقابله ده او ټولې مقابلې په قرآن شریف کې ذکر دي. د وخت د کمی د وجې ان شاء الله د ابراهیم علیه السلام د زندګۍ تاریخ به یو څو جمعې پس راته شروع کوم، ټول به راته ووایم چې د څنګه زندګي ده، بیا به هغې کې راته ووایم. نو د باچا سره مقابله د ټولې دنیا باچا سره سخت امتحان دی او ټول قرآن شریف کې ذکر دی. بیا د هغې نه پس ځه مقابله چې تیموره چا سره بار راشي نو ځکه بار مقابله راله ما ته ګورئ نو سړی وایي زه برادري مې شته، او وهاب ګل حاجي صاحب ورور مې شته، پلار مې را سرې دی، ترونه مې را سرې دي. دا الله رب العالمین شان ته وګوره چې د ابراهیم علیه السلام باندې 2 نمبر سخت امتحان ده چې پلار یې قرآني کافر دی، مقابله یې ورسره کوله، قرآني کافر پلار یې.
او په ټول قرآن شریف کې د دغه پلار بیان دی چې د پلار سره څومره مقابله زه بار چې د سوکو ډبې نورو لا برا شرور بر سره ودرېږي پلار بر سره ودرېږي زوی بر سره ودرېږي د ابراهیم علیه السلام پلار قرآنی کافر او بت پرست نو بت ساز او بوتان به جوړول په قرآن شریف کې موجود دي دو ته ډېر نصیحتونه کړي دي وایا واذکر فی الکتاب ابراهیم انه کان صدیقا نبیا اذ قال لابیه یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شیئا یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اهدک صراطا یا ابت لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شیئا ټول قرآن شریف کې موجود دي خپانه شه د وخت د کمی د وجه ته معنا نشم کولی خو د پلار او د زوی مقابله راغلی دي او یو ځل ورته پلار وایي لئن لم تنتهي لارجمنک واهجرنی ملیا یا د کور نه وځه یا د وجنم چې پلار درته وایي وجنم دی د کور وځه سخته مقابله ده نو دویم نمبر مقابله هغه د پلار سره دریم نمبر عظیم امتحان او سخت امتحان بیا د انسان دا اولاد دی بچی دی دا سخت امتحان وي چې د بچو د طرف نه پسې امتحان راشي ازمایش راشي ابراهیم علیه السلام پسې راغی واقعه ډېره اوږده ده خو بس صرف دومره برته ووایم چې الله رب العالمین ابراهیم علیه السلام له 80 کاله پس بچی ورکړ نوم یې ولې اسماعیل کېښوده او دقه اسماعیل او د ده مور بیبي هاجره قرآن شریف راواړوې په 14 سپاره کې مفصل واقعه ده چې دی پلار ابراهیم علیه السلام دقه د سور زماشوم او د خپل بیبي یو بیابان ته راوسته دا زه ورته بیابان نه یم الله ورته بیابان ویلی دی راواړوې 14 سپاره وإذ قال ابراهیم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني رب انهن أضللن فلا ومن بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم آغا بچی چې وهاب ګل جی صاحب انسانان پریدا حیوانات پریدا الله وی الله چې غیر ذی زرع په داسې ځای کې پریدمه چې انسان حیوان دا خو پریدا چې د بوټم درک نه لګېده او دقه د بیت الله په دقه دشت او بیابان کې یا لکرونو دا زه د خولې خبرې کوم ته په خپل زړه باندې اخلاص کېده اسجانه بچی به پریږدو زه یم قسم دې کومنګه چرګم په دشت او بیابان کې پریږدو دا خو قرآني خبره ده نو دریم نمبر سخت امتحان چې په ابراهیم علیه السلام اگر چې الله پکې بیا وروستو کامیاب کړی دی نمرود خلاف کامیاب د خپل پلار خلاف کامیاب دغه بچی چې په دشت او بیابان کې پرېښودل نو الله وی تا دو بچی پرېښودل زه به د ټولې دنیا مخ هلته واړم اوس په دا ودرېږو هغه ځای کې به مخکو چې کوم ځای ابراهیم علیه السلام د خپله بیبي او بچی پرېښي دي موږ به هغې حلق ته مخکو کو مخ هم نه کړو مونځ هم نه کېږي مونځ هم نه کېږي الله وی تا قرباني وکړه د قربانۍ به زه داسې صله درکړم چې د قیامت د ورځې پورې به هغه صله وي هغه بچی چې پرېښوده هغې باندې الله څومره لوی اجر ورکړه هغه نورې ټولې خبرې به اسدجان هغه په خپل ځای باندې پرېږدو صرف دا یو خبره واورئ چې د هغه اسماعیل علیه السلام د هغې څو ورځو ماشوم چې یا د 10 ورځو یا د 40 ورځو ماشوم دی تاسو ته پته لګي چې ستاسو دا ماشومان کېږي د 40 ورځو څومره ماشوم د هغې پوټي پوندو نه چې هغه لقولي دي الله رب العالمین وي خطا دا بچی پرېښوده خو داسې یو معجزه داسې یو تاریخ به جوړ کړم چې د قیامت د ورځې پورې به د خلکو دپاره د عبرت یو لوی نشاني د هغې پوټو خپو نه الله اوبه پیدا کړې چې موږ او تاسو ته د زمزم اوبه وایو هغه نور پرېږده چې بیت الله او صفا مروه او هغه پرېږده دا صرف د زمزم خبر راته کوم چې د ابراهیم علیه السلام د دقې بچي اسماعیل علیه السلام د خپو نه پیدا کړی او کم تاثیر یې پکې واخیسته چې د هغې ګوټ اوبو دپاره ارشاده تا ته میلو شي نو ته ورته ودرېږې چې دا د بیت الله شریف اوبه دي تی څومره په مینه اوس کې او میلاویږي کم ځای یو دومره بوتل
خدای پاکه نو چې ورکې زړه به دې ورسره خورېږي چې دا په کومو خوارو تا راوړی دی هغه اوبه الله د هغه دغه خونه ټولې دنیا ته الله ور ورسوي. نو دریم نمبر امتحان دا او څلورم نمبر امتحان وایي دې دپاره خوله غواړي، دې دپاره د عاشقانو غوږونه غواړي، دې دپاره د عاشقانو د الله سره د مینې والا زړونه غواړي. مونږ خو بیا صرف په دې خولې باندې بیان کو، خو بس لږ شان چې کومو ملګرو ودونه کړي دي او د هغوی بچي دي بس په دې خپل زړه لاس کې دی چې بچی څومره خوږي، اولاد څومره خوږي. ابراهیم علیه السلام د هغې اولاد په امتحان کې څنګه چلو شو. الله اسماعیل علیه السلام ورکه تاسو ته مې وویل 80 کاله پس د الله د طرف نه یو بل حکم راغی او حکم څو د دې میاشت چې دا کومه میاشت روانه ده د دې په 8 تاریخ ابراهیم علیه السلام خوب ولیده. موږ ورته 8 ذوالحجه وایو، که څو ورځې ورته وایو؟ یوم ترویه. په دې شپه باندې خوب ابراهیم علیه السلام ولیده چې قرباني وکړه. ابراهیم علیه السلام ولګېده او سلو خانې اعلان کړ. تفسیر کې راځي په دویمه شپه په 9 ذوالحجه چې د عرفې ورځ ده په دې شپې بیا خوب ولید قرباني وکړه. ابراهیم علیه السلام 200 خان حلال کړه. په دریمه شپه چې دا کومه بېګاله شپه ده زمونږ او ستاسو 10 د ذوالحجې شپه په دې شپه باندې خوب ولیده او خوب کې ورته الله یو حکم وکړه. حکم څه شی و؟ نو ابراهیم علیه السلام خپل بچي ته بیان که او بچی را روان که حضرت اسماعیل علیه السلام او الله رب العالمین هم دا بیت الله شریف دیدار نصیب کو یا امین. نو بیت الله شریف ته چې سړی لاړ شي دقه د مینا دی غرونو ته بیا لاړ شي او د مینا غرونه کو نن هم تاسو لاړئ، د عرفات غرونه کو نن هم تاسو لاړئ، د عرفات غرونه کو نن هم تاسو لاړئ. صرف دشت او بیابانونه دي. دقه دشت او بیابان ته اسماعیل علیه السلام دی وخت کې زمونږ د علماوی تقریبا عمر 14 کاله ځکه الله رب العالمین په قرآن کې فلما بلغ معه سعیه د منډو تللو. نو د منډو تللو زمونږ د علماوی چې یا د 9 کالو یا د 11 یا د 14 کالو. اسماعیل علیه السلام یې راوسته. نو اسماعیل علیه السلام ته ابراهیم علیه السلام دقلته کېنه. شیطان هم پکې منځ کې راغلی دی. خیر هغه واقعه زر ما تاسو انشاءالله تفصیل سره به د ابراهیم علیه السلام دا واقعه بیانو ځکه چې ډېر لوی شان لري، ډېر لوی مقام لري. خو هغه خپله مدعا او خپله خبره ورته کوي. نو ابراهیم علیه السلام اسماعیل علیه السلام ته وایي بچیه انی ارا فی المنام، ما خو بېګا یو خوب لیدلی دی. اسماعیل علیه السلام په دې باندې پیو چې د پیغمبر خوب په دینی امور شریعو کې څه شي وي؟ وحی وي. دا یاد ساتئ، د هر پیغمبر خوب د دین په امور شرعیو کې دا وحی وي. هغه زما او ستاسې خوب نه وي چې خوب هم دغه کړو پکې خبرې هم کوو او بېدبي دې ما پې کله رانه پکې باد هم لاړ شي. زمونږ ستاسو هسې خوب نو هغه د پیغمبر خوب او د پیغمبر خوب کې چې د امور شرعیو متعلق څه حکم راشي نو دا وحی وي. ځکه د پیغمبر په خوب باندې اودس هم نه ماتېږي، د هغه زړه هم بیداري وجود هم بیداري. خدای پاک صرف لږ ارام وله ورکوي. نو د وحی په قسمونو کې یو قسم دا دی چې خوب کې هغه بیان شو. رسول الله مبارک ته هم داسې شوي دي. بهر کې ابراهیم علیه السلام اسماعیل علیه السلام ته وایي انی ارا فی المنام، ما خو ته بېګا خوب کې لیدلی وي. ناسې وایم چې یو انسان له الله رب العالمین 2 کاله پس نه، 15 کاله پس هم نه، 10 کاله پس هم نه، 20 کاله پس هم نه، 80 کاله پس نارینه اولاد ورکړي. دا زما هغې ملګرو ته دغه دی چې چا نارینه اولاد نه وي او الله وله ورکړي، څومره ورته خوږي. نو ما خو ته بېګا په خوب کې لیدلی. نو زموږ د تفسیر د علما هسې د دې خبرې او د ابراهیم علیه السلام د دې ایمان دنیا ته اظهار کوي. نو هغوی ورسره دا خبره کوي چې اسماعیل علیه السلام ممکنه ده دا ویلي چې بابا ته بېګا زه خوب کې لیدلی، نو زما ستا خو مینه ډېره ده، نو ممکنه ده داسې لیدلی یم چې تا زه په خپلو اوږو کېنولې، یا دې دا خپله خوله مبارکه راغشتې زما په تندي دې ایښې ده. ځکه خلک بچو سره دا مینه کوي که نه،
یا دې دا خپله خوله مبارکه راغشته او زما په خوله دې کې ده داسې دې لیدلې. نو ابراهیم علیه السلام ورته نه بچیه ما داسې نه لیدلې. نو یې څنګه دې لیدلې؟ وایي داسې مې لیدلې چې په نسل انسانیت کې د خبرې ته لږ وکې دی په نسل انسانیت کې به پلار د بچي دپاره داسې خوب نه لیدلی. الله اکبر. بابا څه خوب دی؟ وی انی ارا فی المنام انی اذبحک، بچی زتا په خپل لاس علالومه، په خپل لاس دی علالوم. انی اذبحک زتا علالومه، په خپل لاس دی علالوم. الله اکبر. قرآن شریف راواړوئ نو دلته ورسره یو بله خبره کوي، فانظر ماذا ترى، ستا څنګه خوښه ده. نو زموږ د تفسیر دا علما یاره تفسیر چې ګورې نو بس تا ته پته ولګي دا قرآن داسې ښکلې واضحه کړي. زموږ د تفسیر دا علما وایي دلته ابراهیم علیه السلام د اسماعیل علیه السلام ته وایي چې فانظر ما ستا څنګه خوښه ده. نو آیا دی د دې دپاره تپوس وکړه چې کو ستا خوښې خو به کو نه خوښه نو بس پرېږدو دا به دې دپاره نه. ابراهیم علیه السلام ډېر لوی شان لري. دی د دې دپاره سوال وکړه چې دا خوب خو ما لیدلی د خوب د پیغمبر څه شي وي فاروق جان؟ وحي وي. نو ګورم چې دا بچی د وحي مطابق زما فیصله څنګه بني، دا د دې دپاره امتحان تیلی. وی فانظر ماذا ترى، ستا څنګه خوښه ده. نه خو اسماعیلو د ابراهیم علیه السلام اولادو او بیا د اسماعیل علیه السلام دا نوم چې راشي په دې خولې که نه وهب ګل حاجي صاحب په دې بدن باندې ویښتو درېږي چې اسماعیل علیه السلام څوک دی. اسماعیل علیه السلام هغه هستی او هغه لوی مقام والا انسان دی چې د ده په نسل کې الله رب العالمین او د ده په اولاد کې جناب محمد رسول الله پیدا کړ. الله اکبر. نو اسماعیل خو اسماعیل دی. نو اسماعیل علیه السلام ورته سوی فانظر ماذا، ستا څنګه خوښه ده؟ وی قال یا اباته. یاره زموږ دا تفسیر د علما په خدای یقین وکړه چې د آیاتونه ګورې که نه په انسان باندې دا ویښتو درېږي. ما بابا جانه، تاسو ته پته لګي چې دا بابا جان څومره د مینې لفظ دی. یا ابتې، ای زما بابا جانه، افعل، کار کوه، بما تؤمر چې د سره ته حکم شوی دی. یا ابت افعل ما تؤمر، چې سره ته حکم شوی دی چې د خپو نه علاوه، د لاس نه علاوه، د سر نه علاوه، د مرۍ نه علاوه زما ټول وجود تا ته حاضر دی. افعل ما تؤمر. او که ته زما د ماشوموالي ته ګورې او دې ته ګورې چې یاره دا خو یو بچی دی، دا به ستا په زړه څه تېرېږي، زما په زړه به څه تېرېږي. نو زما زړم بابا جانه ډېر کمزوری دی او ستا زړم کمزوری دی، خو چې دا حکم چا کړی دی هغه څوک ته جواب راکړي؟ الله دی. ستجدني، ته به ما ووینې ان شاء الله، کو الله غوښته من الصابرین، زه به د صبر کوونکی یم. یاره داسې الفاظ دي په خدای یقین وکړه چې افسوس تاسو عوامو له قرآن شریف دا تفسیر او دا معنا خو په دې پېښ شوې که نه نو زما د الله په ذات باندې قسمې کو بل شعر له خوند درکړي چې دا الفاظ ستجدني ان شاء الله. زه په ځان باور نه کوم چې یاره زه داسې او زه داسې، خو الله وغوښتل که نه نو من الصابرین ته ما د صبر کوونکو نه. الله اکبر. یاره ابراهیم علیه السلام زویم چې دا نن هم هلته تاسو خدای د مکې مکرمې ته الله تاسو ثبوت لیکي او مینا ته لاړ شئ. دا گفتگو چې کېده نو هلته اوس هم یو ګمبد شان جوړ دی، یو ګمبد داسې په غر باندې جوړ دی. د دوی دا قرباني چې کوم ځای کېږي دا لاندې دی او دا خبرې چې کوم ځای کېږي هلته سعودي حکومت یو ګمبد شان جوړ کړی دی. هغه ځای کې دا لګیا دی او څوک دی؟ یو ابراهیم علیه السلام دی، یو اسماعیل علیه السلام، یو د الله ذات دی. ان شاء الله من الصابرین. فلما اسلما، کله چې دواړه ګردن نهاد شو، اسلما دواړه فرمان برداره شو. ابراهیم علیه السلام چاړه وهلو ته، اسماعیل علیه السلام مرۍ مخکې والې ته فرمان بردار شو. نو دغه وخت کې زموږ د تفسیر دا علما یو خبره کوي، یقین په خدای وکړه چې په خلو باندې دا خبره د دې غم نه راځي نه، خو صرف تاسو ته دا خبره مخکې کوم چې موږ او تاسو نن څاروي نه شو حلالولی. څاروي نه 50 بانې ګورو،
خپل قربانۍ لم 50 باندې ګورو. زه خدای پاک دا څومره لوی خلک وو. اسماعیل علیه السلام ابراهیم علیه السلام ته بابا جانا چې څه حکم دی هغه کوه ځکه د الله د طرفه. خو زما یو څلور خبرې واوره. یو دا چې کله ته ما علیه نو زما دا وجود کلک وتړه کومې پورې چې زما وس دی نو زما هغه اندامونه به خوځي نه. خو که زما خبره بعضې وخت انسان چې دغه شي بېوسه شي نو بیا په ځان باندې پیږي نه. نو ممکنه ده بعضې وخت زه بېوسه شم او زما دا وجود رقیږي او دا زه سلګۍ وخمه او ته ما ته وګورې بابا جانه ناسې نه چې ستا په زړه کې دا خبره راشي چې خدای دا مې څه چلو. بچی چې کله تکلیف پې راشي او دا تکلیف د وجې د ده د اندامونه خوځي نو ما خو تاسو وي الله دې موږ او تاسو د اولاد د غم وساتي. خو چې په بچي باندې دا راشي زما دې د الله په ذات باندې قسم وي چې د انسان د برداشت نه وهابګلې دې خبره باندې نشي کوتی بچي ته نشي کوتی. بابا جانه ممکنه ده چې د کومې پورې زما وسې زه به لاس په نه خوځم خو بیا هم کیدی شي داسې اجتهادي هغه حالت راشي استراري چې زما هغه بدن بیا ټوپونه ویسله چې ستا په زړه کې دا چې خدای دا مې څه چلو کو نو وجود کلک وتړه. دویم نمبر څه چلو کا دا علما وي چاله ښه تېره کړه تفسیر علما وي. او دریم نمبر څه چلو کا دریم نمبر دا چلو کا چې بابا جانه یا به ځان له سترګې تړو یا به ماله تړې ځکه چې کله ته چاړه راکاږې او زه تا ته ګورم او ته ما ته ګورې نو دا هم ډېر سخت وخت وي. نو ممکنه ده چې په سترګو کې دا عاشقان بېدوي د ما پې خو دوی په سترګو کې کار چلی. او د ابراهیم علیه السلام او د اسماعیل علیه السلام خو ډېر لوی عشق او محبت و. نسې نه چې یو بل ته ګورو او د سترګو هغه ډایرکشن کې د الله په حکم نو یا به ځان له سترګې تړې یا به ماله تړې. دریم نمبر دا چلو. او څلورم نمبر بابا جانه دا چلو کا چې دا کمیس زما نه وباسه هسې نه چې بیا د حلالۍ نه پس دا کمیس اوځي نه و سړی مړ شي نو موږ یې څه چلي کو ویشتو تاسو خپلې وینې نو مخکې نه به وشتی زما مور بیبي ته به وایه چې اسماعیل علیه السلام دا په زوره نه دی شوی کمیس یې راته په خپله ایستی دی او په دې کمیس باندې به زما مور هغه د خپلې سترګو یخوالی کوي. یاره ابراهیم علیه السلام چې دا وویل یا ابت نعم العون فی امر الله تفسیر علماء دا لیکلي بچیا تا خو ما سره د الله په دې حکم کې مدد تا خو ما سره د الله په دې حکم کې ډېر مدد وکړه بچیا یا ابت نعم العون فی امر الله تا خو ډېر مدد وکړه زما. دا ټول کارونه ابراهیم علیه السلام وکړل بهر کې فلما اسلم وتله للجبین په اړخ یې واړو او چاړې راښکل شروع کړل. قرآن شریف واقعه ده زه راته څه داسې دا ډایجسټ نه نیم لګیا د ناول نه نیم لګیا. ابراهیم علیه السلام خپلې سترګې وتړلې دې یې کلک وتړه چاړې ښه تېره کړه او کمیس یې تې وویسته فلما اسلم وتله للجبین چاړه راکاږي چاړه کار نه کوي چاړه راکاږي چاړه کار نه کوي او تېره چاړه قرآن شریف راواړوې چاړه غورځی دی او د تفسیر علما وایي چاړه ورته الله ګویا نه کړه. چړې ته وایي ته ولې کار نه کوې وایي ته راته یو ځل وایې چې دې حلال کوه الله سل ځله وایي چې ګوره یو یقین آزار نه کوي. ونادیناه ان یا ابراهیم هغه ځای نه الله آواز ورته وکړو. د آواز سره څه چلو کو حضرت جبرئیل علیه السلام د جنت نه ګډ را روان کړی دی د خو سترګې تړلې دي. اسماعیل علیه السلام یې اخوا که دا مری خو د کټکولو نه ده ما ته لږ متوجه شي دا مری خو د کټکولو نه ده د دې مری او د دې وجود خو به جناب محمد رسول الله خدای به هغه پیدا کوي دا نه ده د کټکولو. هغې اخوا که او ګډ یې راوسته او ګډ سره څه وایي الله اکبر. جبرئیل علیه السلام ګډ راوړه الله اکبر الله اکبر. ابراهیم علیه السلام چاړه راکاږي چې هغه د الله اکبر د آواز واورېده چاړه راښکلې شوه وینه د ابراهیم علیه السلام په لاسو باندې ګرمه ګرمه راله
وی دا خو می قربانی قبول شوه. هغه وی لا اله الا الله والله اکبر، الله ډیر لوی دی، دا څه دی بچی څه دی، زما هر څه د الله نه قربان. لا اله الا الله والله اکبر. تکبیراتو ته ګوره، تاسو د دې مونږ نه پس وایې، خو د دې هغه مفهوم، د دې هغه مقصد، د دې هغه مطلب د زړه کې دغه وخت کې دا راولې. حضرت جبرئیل علیه السلام وی الله اکبر الله اکبر. ابراهیم علیه السلام وی لا اله الا الله والله اکبر. چاله باندې مارې باندې چالم راښکلې شوه، دا آواز یې واورېده او دې خوا ګرمه ګرمه وینم په لاس راله. فوراً وی خدای پاک لا اله الا الله، بچی څه ته وایي، اولاد څه ته وایي، هر څه تانه قربان. لا اله الا الله، نشته د بل لایق ذات، خالق مالک رازق اولاد ورکوونکی، هر څه چې زما دي الا الله، صرف د الله دپاره دي. دا خبره چې هغه وکړه، اسماعیل علیه السلام راپاڅېده، وی خدایه بچم شومه، دا تا بچ کړم. وی الله اکبر ولله الحمد. خدایه ته ډېر لوی او ستا دپاره لوی حمد او شکریا ده چې زم په امتحان کې کامیاب، بابا جانم په امتحان کې کامیاب، زم بچ بابا جانم کامیاب، زم کامیاب، او د هغې په ځای باندې ګډه لالال کو. ولله الحمد. خدای ستا دپاره ډېر تعریفات دي. یاره دا تکبیرات څومره خوند کوي. مله تاسو هغې په مقصد ځان نه دی پوه کړی، او لالاګان شان بېدبي دماغ اکثر پکې په دې نه لږ شان سوچ کوئ. الله اکبر الله اکبر. جبرئیل علیه السلام وی، ابراهیم علیه السلام وی لا اله الا الله والله اکبر. اسماعیل علیه السلام وی الله اکبر ولله الحمد. وی وایي یو ځل الله اکبر الله اکبر. جبرئیل علیہ السلام وی لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. ابراہیم علیہ السلام وی اللہ اکبر وللہ الحمد. اسماعیل علیہ السلام وی خدای تا دپاره لی شکر او ته ډېر لوی. ابراهیم علیه السلام چې وکتل بچی راپاڅېده، قد صدقت الرؤیا، تا خپل خوب رښتیا که، ما خو خوب رښتیا که. یا ابراهیم قد صدقت الرؤیا، تا خوب رښتیا که، بس ته کامیاب شوې، ته کامیاب شوې. نو خدایه پاکه زه خو کامیاب شوم، خو بچی خو پاتې شو، د هغه په ځای ګډه لال شو، دا څه شو؟ وایه ورپسې انا کذلک نجزي المحسنین. څوک چې زما په حکم باندې عمل کوي، دقه شان بهترینه جزا ولا الله وی زه ورکوم. انا کذلک نجزي المحسنین. یاره دې بل دا بل لفظ چې د قرآن شریف وورئ، د سړي په دې بدن باندې ویښتو درېږي. و ان هذا لهو البلاء المبین. الله وی دا ډېر سخت امتحان و. الله وی یار، الله وی ډېر سخت امتحان. ان هذا لهو البلاء المبین وفدیناه بذبح عظیم. د هغې په بدله کې وله موږ عظیمه قرباني ورکړه. خو دا عظیمه قرباني دا صرف د دقې وخته پورې مختص شو. ابراهیم علیه السلام د نن نه تقریبا 6.5 کاله مخکې تېر شوي دي. 6.5 کاله وشو. وفدیناه بذبح عظیم، موږ تا عظیمه قرباني درکړه. خدای دا به زما دپاره مختص نه، الله وی وایو پسې وترکنا علیه فی الاخرین. ای ابراهیمه د قیامت د ورځې پورې به ستا دا سنت دقه شان قایم و دایم وي. وترکنا علیه فی الاخرین. خدایه دا ولې؟ انا کذلک نجزي المحسنین. الله وی زه دقه شان نیکوکارو له بدلې ورکوم چې څوک زما دپاره خپل مال جان اولاد هر څه قربانوي، دا یوازې ستا دپاره د دا منقبت نه وي. انا کذلک نجزي المحسنین، چې څومره نیکوکار دي دقه شان ښکلې جزا به ولې زه ورکوم. ترکنا علیه فی الاخرین سلام علی ابراهیم. الله اکبر. مولا دا الفاظ چې ویلې کېږي قسم دې سب خوند ورکوي. ابراهیم علیه السلام ته الله وی زما دې پتا سلام، سلام علی ابراهیم. هغه د قربانۍ دقه سنت چې ابراهیم علیه السلام په کومه طریقه باندې کړی دی، الله وی دا د قیامت د ورځې پورې ستا دپاره ما یو یادګار وګرځو. نو صحابو تپوس وکړه، وی یا رسول الله ما هذه الاضاحی، دا قربانی څه شی ده؟ رسول الله مبارک وی سنت ابیکم ابراهیم، دا ستاسو د ابراهیم علیه السلام هغه طریقه ده. فعلا زموږ دپاره پکې څه دي؟ ستاسو دپاره پکې ډېر څه دي، هغه به راته بیان کړه. ډېر څه دي پکې ستاسو دپاره. مثلا ورته رسول الله مبارک وی یو دا وره چې د دې څاروي په بدن باندې څومره ویښته دي، د څاروي په بدن باندې څومره ویښته دي، د هر ویښته په بدله کې به الله رب العالمین ستا په عملنامه کې یو عظیمه نیکي ولیکي. وی فسوف یا رسول الله،
د ګډ متعلق د څه خیال دی وایي چې د ګډ د پاسه څومره ویښته دي د هر ویښته په بدله کې به ستا په عملنامه کې لیکلي عایشه بیبي وایي ترمذي شریف کې حدیث دی وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چې دا خو د ابراهیم علیه السلام سنت و خو که تاسو د الله د رضا دپاره ګورئ یو پکې خبره دا اورئ دا مو کړه نو الله وایي زه به څه چل وکړم په تېره جمعه مې راته دا حدیث ویلو وانه لیأتي یوم القیامة وایه بقرونها واشعارها وازلافها د قیامت په ورځ به الله وایي دقه څاروي چې څومره ښکرونه دي څومره ښکرونه دي څومره نوکونه دي اسلافها واشعارها وازلافها څومره ویښته دي دا ټول به راوړل شي کوم شیز به راوړل شي هغه څه چې تاسو یې غورځوئ نوکان تاسو څه چل کوئ تیموره خورې خو یې نه که نه غورځوئ نوکان غورځئ ویښته غورځوئ او بل وانه لیأتي یوم بقرونها واشعارها وازلافها هغه هر څه خو تا چې کوم تاسو غورځوئ الله وایي دا به زه د قیامت په ورځ راوالم او ستا په نیک عملنامه نو چې هغه کم ته غورځئ هغه به رالي چې کم هغه پاک دي او ته خورې هغه به په طریقو ولالي او بیا عایشه بیبي وایي رسول الله مبارک راته وایي چې دا څاروي چې دا کم ته حلال کو د دې نه به الله رب العالمین د قیامت په ورځ څومره به ستا په عملنامه کې لیکي دا اویا لفظ راغلی دی اوس عایشه بیبي وایي چې اویا زره یاد کړل چې اویا لکه یاد کړل دا ماته پته نه لګي دا به اویا لکه یا اویا زره چنده دا څاروي لویږي او ستا د نیک عمل په تله کې به یې ور واچي دا قصه خو چې د الله رضا یو خبره به پکې کوم دریم نمبر حدیث دا وره بس بیا بس کوو چې ما تاسو وایي فاطمه ته رسول الله مبارک وایي راشه وی یا رسول الله زما د پاره پکې څه دي نو رسول الله مبارک ورته وایي په دې څاروي چې چاړه راښکلي شي دا وینه لازمه کې ته تلي نه وي څومره وخت په هغې باندې لګي څاروي باندې چې چاړه راښکلي شي او دا وینه لازمه کې ته تلي نه د دقې وخت کې څومره وخت لګي سجانه 2 سکنډه یا 1 سکنډ وره رسول الله مبارک ورته وایي دا وینه لازمه کې ته تلي نه وي چې الله رب العالمین ستا مغفرت کړي ډېر بې مقامه نو دغه قرباني الحمدلله خلکو ارادي کړي دي او دا د ابراهیم علیه السلام سنت په وګرځوي او لوی دغه پکې دا وکړي چې د الله رب العالمین رضا په پکې مقصود کړي نو چې د الله رضا پکې مقصود کړه ان شاء الله وتعالی چې څومره ثوابونه دي او څومره فایدې دي یاره دا یاد ساتئ دا یو خبره یاد ساتئ زمانه واورئ تاسو قربانو د پاره به اکثر ورګوري ارادي کړي خو دا ارادم د الله د رضا د پاره وکړه چې الله زه راضي کوم دا غوښې دا څیزونه دا خو ټول کال میلاویږي خو دا صرف په دې وجه کوم چې دا د ابراهیم علیه السلام سنت دی او د رسول الله مبارک طریقه ده نو یاد وساتئ د دې منبر د پاسه راته د قسم د الله په ذات خورم چې د الله د رضا د پاره قرباني وکړه په خدای تعالی مې د قسمي ټول کال بم په راحت او په مالدارۍ باندې تېرېږي او چې د الله رضا پکې وي خدای پاک دې موږ او تاسو ټولو له د الله رضا را نصیب کړي الله رضا نصیب کړي بعضې څه مسایل دي ملګرو تپوسونه کړي دي چې د قربانۍ څه بعضې مسایل دي نو هغه فضیلتونه هغه خو مې راته بیان کړله خو قرباني به څوک کوي په تېره جمعه مې راته ویلي چې کوم سړی مالدار دی مالدار څوک دی چې کومې ښځې سره اونیمې تولې سره زر یا زیات وي راته مې په تېره جمعه خبره کړې ده دوباره یې نه کوم دقه به کوي یا 52 تولې چاندي دا یا د دې قیمت تاثري وي د 52 تولو چاندو قیمت سار ما بیا تپوس کو نو 1,83,000 روپے د 4,500 تولې په مطابق باندې 1,83,000 روپے چې چا سری وي یا د دې نه زیاتې یا د ضرورت نه زیات سامان او د 1,83,000 روپو مطابق دا سړی به قرباني کوي او په کومو زناورو به کوي نو تاسو ته پته لګي خیر خدا ته صرف د تذکیر دپاره یاداشت دپاره وایي 8 قسمه زناور الله په قرآن کې بیان کړي دي او یو قسم زناور یا 2 قسمه زناور زموږ علماء کرامو بیان کړي 8 قسمه چې کوم دي الله په قرآن کې بیان کړي دي اوخه غوا غوایي سوچ څلور ګډ ګډه او چیلې او چیلې دا 8 قسمه الله په قرآن کې ذکر کړي دي او یو قسم میخه ده نو په میخه باندې ما 13 جمعه ته خبره کړې ده چې دا د غوا جنس دی او چې زموږ څومره علما دي ټولو علماو په دې باندې دا فتوا ده چې په
میخه باندې 100% قرباني کیږي. دا به زړه کې یو ذره هم نه راولې. او ما تاسو ته په تېره جمعه ویلو چې تاسو مونځ له راغلی او په تېره جمعه مې رانه تپوس هم کړو، دې کې به ډېرو ملګرو مسواک کړی وي. اوس چې چا مسواک کړی دی نو یو په او یو د هغه مونځ دی، او چا چې مسواک نه دی کړی نو بس هغه مونځ یو په یو دی. اوس که ته ثواب وې نو ثواب رسول الله مبارک په هغې څاروو کې زیات یاد کړی چې په کومو څاروو باندې ویښته ډېر وي. نو د ما په خیال په میخه باندې ویښته کم وي، کو په دغه دغه باندې کې نو هغه ټیک ده. او نور د جواز په دغه باندې بالکل په میخه باندې 100% قرباني کېږي. خو زموږ د پښتنو یو سوچ دی او ښه کړی دی چې میخه کې اکثر غوښه زیاته وي نو خلکو ته تقسیم باندې اسانه وي او تقسیم یې وشي، کو په دغه نیت باندې وي انشاءالله ثواب به درکوي. نو دغه اته قسمه ځناور په شریعت کې دغه عمرونه تاسو ته معلوم دي. د اوښ 15 کاله او د غوا غوایي او د کټا کټي 2 کاله پوره، او د چیلې او د ګډ هغه 1 کاله. دا به خامخا د عمرونو خیال به ساتئ. دا رسول الله مبارک ورویلي دي اکثر زمونږ دا خلک په عمرونو کې دوکه شي او څاروي اکثر د عمر نه کملي چې د عمر نه یو ورځ هم کم و. دا د رسول الله مبارک د مبارک خولې وینا د قرباني پې نه کېږي. ګورئ پوره عمر والا څاروی هلی 2 کاله چې پوره دغه وي نو هغه وخت او سمای د غاښونو مسله وه. اوس خوراکونه راځي چې غاښونه یې پته نه لګي نو پوره تپوس یې کوي. او د میلو چې کومه وایو بس سوداګر دي نو الا ماشاءالله ټول نه یادوم، خو په سلو کې صرف 2 کسه صحیح دی او نور د میلې سوداګر دی په ناس وي خفه کېږي دی ما ټول ټګان دي ټګان. ته په خدای یقین وکړه، د خدای په ذات مې د قسم مې راته وکړه چې اکثر ټګان دي دروغ وایي. نو کوشش وکړئ داسې څاروي والے چې هغه عمر باندې برابر وي، دا قرباني د الله د رضا دپاره وي چې صحیح عمر والا قرباني وي. نو مهرباني وکړئ د میلې په ټګانو باندې باور مه کوئ، خپله پوره تحقیق کوئ دغه کوئ چې په عمر باندې هغه برابر وي. نو عمر به خیال هغه ساتئ. بل په حلالو پیسو باندې قرباني وکړئ. دا به کوم ځای اوس پیدا کړو، پاکستان کې حلال خواره به کوم ځای پیدا کړو. خو بهر کې د حرام قرباني قبلیږي نه. ګوره دا او بله یو خبره وره، کوم سړی حرام کوي او چا سره یې سو نیوله نو د دغه خو نه کېږي ارشاد هغه شپږ واړه د ځان سره غار کړل د هغوی موله شپه. هغه کوشش وکړئ. او په ځناورو کې تقریبا 9 څیزونه دا حرام دي. د خپلو علماو نه خیر بیا تپوس وکړئ. مسایل بعضې داسې وي هغه که ستاسو په ذهن کې بیا وي هغه ماته بیا ووایئ، او که راملل ذهن کې مرالل چې دغې متعلق وخت کم دی، د وخت د کمي د وجې بیا ګرمي هم ډېره ده نو زه به په دې باندې اکتفا وکړم چې دغه قربانو چا ارادې کړي دي الله رب العالمین دې په خپل جناب کې قبول او منظورې کړي. او پوره تپوس او پوښتنه وکړئ چې په کومو ځناورو باندې قرباني کېږي، څومره عمرونه دي، بې عیبه دغه او شریکوال پکې څومره دي. د دې پوره خیر اکثرو ملګرو ته پته لګي، خو پته نه لګي بیا د خپلو علماو نه تپوس وکړئ انشاءالله وتعالی. دغه به سبا زمونږ که خیري د قربانۍ ورځ ده او زمونږ په دې جومات کې به انشاءالله وتعالی مونږ مونځ د اختر هغه 6 بجې کوو. 6 بجې به د اختر مونځ کوو او 5 بجې به انشاءالله چونکې ګرمیم ده او د قربانو دا مثلا پکې د 4 بجې د سهار مونځ شوي وي 20 منټه او په 4 مونږ دلته جمع ودرېږو 4 شوي وي 4 نه 5 پورې 1 غنټه ده. نو دې کې ښه سړی تیاری کوي، تیاری پکې کولی. خو مخبرو ته پکې مزه مهرباني وکړي. زمونږ خلک په ټوله ورځ په کال کې به مخبري ته نه د اختر په ورځ به خطایي او د اختر په ورځ فتاوې ټولې راواړوې. د اختر په ورځ مخبري ته تلل دا حرام دي. ته به د اختر په ورځ به د وروره ګاډي به دې را ډک کړي وي او زه بابا لې زه بېبې بابا او بېبې له ځه که نه نن ښکلې د جمعې ورځ ده لاړ شه ولې. نو دا د اختر مونږ ټوله ورځ د اختر هغه مبارکه ورځ مونږ په مخبره کې تېرو. دلته چې ورته یې هلکه راوي مونږ به مخبري ته ځو. خدای دې بیخ ستا د هغې مخبري وبځي مخبري ته هر جمعه ځه، صرف د اختر په ورځ مه ځه، په وخت عیدګاه ته راشه. خدای پاک هم حرمینو مبارکینو ته بوتلې کامین ووایې. سهار مونځ شو کې بېغمه به کښېنې ورته او د هغوی ښکلې مزېدار تکبیرات دي هغه به وې او بس چې څنګه انور روخیږي مزېدار اعلان وشوي د اختر مونځو کې موږ به دلته د سهار مونځ به راباندې په وخت وي مخبري ته ځو. نو دا د مخبرو دا کارونه پرې مخبرو ته ځې مخبرو نه هم زه نه منې کومه مخبرو ته تګ جایز دی. خو دا یوازې نه چې د اختر ورځ دی ولا مختص کړي، نه په هره هفته ځه، په 3 ورځ ځه، میاشت کې یو ځل ځه، د اختر ورځ ولا صرف په مختص. نو که تاسو مخبرې ته لا نه
نو د څلور نیمو نه د پنځه پورې ښه ډېر ټیم دی سړی پکې غسل هم کولی شي پکې جامې مچولی شي او ښکلې په وخت ګوره رسول الله مبارک څوارلس سنته د عیدګاه ښولي دي هغې کې یو سنت دا دی چې عیدګاه ته ښه په وخت باندې لاړ شه عیدګاه ته په وخت باندې لاړ شه یو لاره باندې لاړ شه په بله راشه ښکلې جامې پاکې واچوه خوشبو لګاو ولامبه او دقه شان تکبیرات وایا دا باقاعده په دې کې دي نو موږ د دې نه ځان دغه کړی دی نو مهرباني وکړئ چې د دې مقبرو نه ځای خو د اختر ورځ وله مه مختص کوئ دریم نمبر خبره ده چې انشاءالله 6 بجې به دلته موږ لمونځ د اختر کوو نور کو ستاسو په ذهن کې بیا څه مسایل بیا ما ته خیر د مونږ نه پس تپوس وکړئ عمران ډریور کور والا بیمار دی دا زموږ په دې کندي کې یو غریب انسان دی حقیقت دا دی چې د هغه کور والا بیمار دی او سخت بیمار دی الله دې وله صحت و عافیت ہوئے آج کل سوشل میڈیا پر لوگ کہتے ہیں کہ قربانی پر ضائع نہ کرے بجائے غریب کو دے دی فلسطین کو بھیجے خواہ الکه دا خو عجیبه خبره کوي غریب لور کا او فلسطین لور کا دا کم سړی چې وي دا رزیل وي بې ادبي دماغ وي دا رزیل وي د دې خو دا مقصد دی زه به درته ده ووایم سجانه چې مونځ به کوه بار دقل ته چا خدمت وکړه نو دا خدمت ستا قبول دی نه شریعت موږ ته یو لاره ښولې ده یو دین یې ښولې دی دا 14 روپۍ راواله دا یو 14 غریبانان حج له ولې ځي نه د هر شیز الله رب العالمین په موږ احکامات دغه کړي دي د قربانۍ ټیک ده چې د دې دا پیسې دا د الله رب العالمین د طرف نه حکم دی فصل لربک وانحر قربانیو کا دغه شان په شریعت دغه کې قرباني راغلی نو غریب لا ورکا غریب نه زه نه منې کوم خو دا مه وایه چې قرباني پکې نه دا خو تا داسې کوي مونځ له مه ځه او راشه زما خدمت وکړه ثواب پکې ډېر لوی دی بېشکه ثواب لري خو د مونځ خپل دغه دی نو شریعت موږ ته حدود ښولي دي شریعت موږ ته احکامات ښولي د هغې مطابق به چلیږو د اختر په ورځ وي بعضې خلک د جوماتونو په خوا کې دا فضلې او دا ګندونه غورځوي یاره دا مهرباني خو کې قرباني خو مه کړه خو دا قرباني بیا باقي وساتئ ګندونه مندونه چې دي چې کم لرې ځای نه دي او کم د لارو کوڅو دا دغه دي کې دا ګندونه ماچوي دا ګناه د ګناه کبیره ده او بیا د جومات خواله ته راوړئ نو دلته خو د ورځې 100 کسان راځي ټولو له تکلیف ورکوي سخته ګناه ده د دې نه ځان وساتئ د دعا درخواست دی الله رب العالمین دی دعا څه مسله ده الله دې پوره کړي یو سړی پردی ښځې ته ووایي چې ته زما مور یې اوس د دې مور نه پرده به کوي او که به نه کوي دا په شریعت کې روڼ ګورې دا نشته چې ته زما خور او ته زما مور او ته زما ترور چې کومه د حقیقي مور او ترور او خور وي د هغې نه خو پرده نشته خو چې کومه ته وایې چې ما ورته خور ویلي ده او ما ورته ور ویلي قسم په خدای د دې هېڅ حیثیت نشته ښه مضبوطه پرده به ترې کې ښه کو د مور ورته ویلې ده او کو د خور ورته ویلې ده او کو د ترور ورته ویلې ده چې ته زلمی شوې او ښځه پیغله ده پرده تې لازم ده فرض ده کو دې ونه کړه سخت ګناهګار نو دا چیزونه پکې مه کوئ چې د ته ما مور ویلي ده د ته ما خور ویلي ده او دې ته ما دا ویلي ده پکې ورګډې او ور روانې دا چیزونه په شریعت کې سخت منې دي ګناهګار یې سخت ګناهګار یې نو دا څیزونه مه کوئ الله دې موږ او تاسو د دواړو جانو خیر کړي دعا وکړئ الله زموږ په حال باندې رحم وکړي الله زموږ ګناهونه معاف کړي دعا وکړئ الله چې دا کوم اختر را روان دی الله دې په موږ او تاسو په خیر او عافیت باندې تیر کړي کوم ملګرو پکې د قربانو ارادې کړي دي الله دې دا قربانۍ قبولې کړي الله العالمین دې د خپلې رضا لوی سبب وګرځوي کوم ملګرو غریبانان یې الله دې وله وس ورکړي الله دې وله طاقت ورکړي او الله دې زموږ او ستاسو د دواړو جهانو خیر نصیب کړي کوم ملګرو دعاګانو دپاره وي الله دې مالونو حالونو اولادونو کې برکت واچوي د دواړو جهانو خیر دی الله زموږ او ستاسو نصیب کړي کم تکبیرات روان دي او کم نور دا اختر دغه احکامات دی الله دې په موږ او تاسو د عبادت نه او د دغه نه ډک تیر کړي او زموږ یو ملګری څه کورني مشکلات دي ورته یو ماشومه روکه شوې ده هغې دپاره دعا وکړئ چې الله د غیب نه د دغې ملګرو مدد وکړي او الله زموږ او ستاسو د ټولو حیا او پرده وساتي الله هم د بې حیایۍ د بې شرمۍ د ورځې نه الله موږ او تاسو ټول محفوظ کړي اله العالمین څومره مریضان دي الله یې ټولو له صحت ورکړي څومره مردګان وفات دي الله یې د ټولو مغفرت نصیب کړي او چا د قربانو دپاره ارادې کړي دي عظیمه مبارکه زموږ نن عرفه ده ښکلې ورځ د الله دې د ټولو دا قربانۍ په خپل جناب کې قبول او منظور او الله دې زموږ او ستاسو دپاره د بخښنې د مغفرت او د دنیا او د آخرت د خوشحالولو لویه ذریعه جوړه کړي څوک جامع مسجد حلیم آباد ته راغلي ډېر پکې مېلمانه دي الله دې د ټولو قدمونه په تله نیکۍ کې واچوي او الله دې زموږ د دواړو جهانو خیر نصیب کړي برحمتک یا رحمت